یو پولیس ویل اوبه راوړئ. اوبه یې پرې وشیندلې خو هیڅ حرکت یې ونه کړ. یو پولیس ویل کیدای شي مړ شوی وي، ژر امبولانس راوړئ. موږ داسې څه نه دي کړي چې هغه مړ کړي. امبولانس د اوه نمبر دروازې له لارې راغی. کله چې نبض وکوت د امبولانس کارکوونکي ویل دا ځوان شاوخوا 15 دقیقې مخکې وفات شوی دی. پولیس پر ځمکه کښېناستل او ژړا یې پیل کړه. هغوی ډېر پښیمانه شول او پر خپلو زنګونو یې وهل او ویل کاش زموږ لاسونه او پښې ماتې شوي وای او دا کار مو نه وای کړی. کاش موږ پوه شوي وای چې دا ځوان له رسول الله سره څومره مینه لري. هغه یې جنت البقیع ته یوړ څو غسل او جنازه ورته چمتو کړي. مصري وایي ما دا هر څه په خپلو سترګو ولیدل. ما ویل اجازه راکړئ چې جنازه زه یوسم. خو پولیسو ویل نه، دا ځل د حساب یوازې له موږ سره دی. موږ به یوسو، کیدای شي الله په آخرت کې موږ وبخي. دا عملونه په نیت سره دي. د دې مطلب دا دی که موږ الله سره مینه وکړو، د هغه له رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه وکړو، نو هغوی هم موږ سره مینه کوي. نو که مینه کوو صرف له الله او رسول سره یې وکړو چې د هغې دنیا له نعمتونو برخمن شو.